How to start a conversation یا how to start a conversation یعنی په انګلیش کې چې مونږه د یو بل سره خبرې اترې کوو نو مونږ به شروع څنګه کوو هغه کوم اولني سوالونه او جوابونه دي چې د هغې نه مونږ خپل انګلیش شروع کوو ټیک ده دا ستاسو په ذهنونو کې د ډېر وخت نه دا کوېسچن چې دی هغه پروت دی او بار بار تاسو دا کوېسچن کوئ چې سر مونږ یو دوه تپوسونه وکړو بیا راله په اخوا باندې کوېسچنز نه راځي یا مونږه سو کوېسچن رانه وکړي نو د هغې بیا مونږ جواب نشو ورکولی نو نن زمونږه د سپوکن انګلیش اولنی لیکچر دی تاسو به د دې نه بعد بیا لږ لږ لینګتي کوېسچنز ډیفیکلټ ووکیبولري هغې طرف ته به اوړئ او یو ورځ به داسې راشي چې ستاسو نه څنګه کوېسچن څوک وکړي د هغې به تاسو جواب هم ورکولی شئ او تاسو هم د چا نه څومره مشکل کوېسچن یا لینګتي کوېسچن کول غواړئ هغه به هم تاسو کولی شئ ټیک ده نو په ننني لیکچر کې به تاسو بالکل د بیسک نه شروع وکړئ او د هغې نه په اخوا باندې به بیا تاسو په کلاره کلاره باندې ډېر انګلیش طرف ته اوړئ خو یو خبره په خپل ذهن کې کېدی چې د یو بل سره په انګلیش کې جنګ نه کوئ تاسو به لیدلي یې که نه کله چې تاسو د اکیډمیز ته لاړ شئ نو په هغې کې سي what is your name my name is Irfan Khan what is your father name my father name is this نه where do you live what is your favorite subject this نه خو په کلاره باندې what is your name نو جواب به ورکړه my name is what is your father name my father name is ښکلې په کلاره باندې ټیک شو اول تاسو زه په کوېسچنز باندې پوه کوم چې کوېسچن به څنګه کوئ او د هغې کوېسچن انسر چې دی هغه به څنګه ورکوئ جواب به یې څنګه ورکوئ او بیا دا یو سوال مونږه په ډېرو طریقو څنګه ویلی شو ټیک ده اول تاسو غوږ کېدی ګلابه اولنی کوېسچن مونږ څه کوو what is your name ستا نوم څه دی ټیک ده خو چېرې دا تپوس تاسو داسې کوئ لکه د نیټیو سپیکرز په شانتې نو تاسو داسې هم ویلی شئ چې what is your name او کو چېرې نور هم شارټ وایې نو what's your name what is your name what's your name او what's your name درې واړه تاسو ویلی شئ بیا کو چېرې تاسو لږ په ښه انداز سره د نوم د چا نه تپوس کوئ نو تاسو داسې هم ویلی شئ چې may I have your name ټیک ده may I ask your name could I ask your name could you tell me your name دا تاسو ویلی شئ کو چېرې تاسو د چا نه د نوم تپوس کوئ لکه تاسو زما نه دا تپوس کوئ چې سر may I ask your name دغه شانتې سر could I ask your name sir could you tell me your name یا sir what is your name تاسو د نوم په دې انداز سره تپوس کولی شئ د چا نه چې کله تاسو دغه د نوم تپوس کوئ بیا چې کله د هغې تاسو جواب ورکوئ نو جواب به څنګه وي جواب به داسې تاسو زما نه کوېسچن وکړو چې what is your name یا what's your name نو ما څه ووایي my name is Irfan Khan خو که چېرې تاسو زما نه دا کوېسچن وکړو چې sir may I ask your name زه څه یم sure my name is Irfan Khan yes you may my name is Irfan Khan ټیک شو نو په دې انداز سره به تاسو سوال او جواب کوئ بیا دویم کوېسچن چې کله تاسو د یو بل نه کوئ نو هغه دی د ایډرس په باره کې چې ته په کوم ځای کې اوسېږي نو زما جواب به سي I am from village باجکټه ډسټرکټ بونیر خیبر پښتونخوا کو چېرې زه په فارن کنټري کې یم مطلب زه چا سره ډسکشن کوم او هغه کس د بل ملک نه دی نو بیا به ورسره زه د ملک نوم هم وایم چې I am from village باجکټه ډسټرکټ بونیر خیبر پښتونخوا پاکستان او کو شارټ یې وایې نو I am from Pakistan ټیک ده I am from بونیر پاکستان I am from KPK پاکستان کلیر دی لکه اوکې اوس مخې ته are you a student آیا ته یو سټوډنټ یې که نه are you a worker ټیک ده یا are you an employee چې آیا ته سټوډنټ یې کو ته یو ورکر یې او که نه ته یو نوکر یو امپلایي یې ټیک ده نو د هغې نه یا are you a businessman are you a driver بس هغه لفظ ورسره ووایه چې آیا ته دا یې نو تا ته به جواب چې دی هغه به بیا جواب تاسو ورکې yes ها زه سټوډنټ یم کو چېرې زه سټوډنټ یم نو yes I am a student کو چېرې زه ټیچر یم no I am not a student I am a teacher I am a driver I am
a tailor حالکه یو پیرو ته بیا وکړي چې سی پی پوه شي ټیک ده تاسو نه کوېسچن چې دی هغه وشو چې are you a student او جواب تاسو څه دی yes I am a student اوس کنورسیشن خو په دې ځای باندې نه ختمېږي که نه مونږ خو دا کنورسیشن نور مخې ته بوځو نه څو چې ته سټوډنټ یې نو په سټوډنټۍ کې ته څه سبجیکټ سټډي کې آیا ته بی ایس انګلش کې ته بی ایس این کې ته بی ایس پولیټیکل ساینس کې یا د دې نه علاوه ته په نور سبجیکټس کې ته سټډي کې مطلب نور ډیګریز چې دي هغې ته دې اپلای کړی ده او پای کې ستا سټډي روانه ده نو هغه کوېسچن چې دی هغه بیا مونږ څه وکړو مونږ وایو چې وټ ډو یو سټډي ته څه سټډي کې نو د دې انسر چې تاسو وایې نو تاسو وایې I study politics I study medical I study sociology I study English او دا تاسو دغه شانتي مې رشي I am doing BS in political science I am doing BSN I am doing BS English I am doing FSC I am doing دغه شانتي په هوا باندې تاسو ورسره ویلی شي ټیک ده انګلیش صرف سټارټ کوئ ما صرف وایې ها بیا چې کله ته وایې چې I study politics زه political science کوم یا I am doing BS political science اوس پولیټیکل ساینس چې دی خو 4 کاله دی ټیک ده یا کو ته ماسټر کې یا ایم فیل کې نه خو 2 کاله دی ته په کوم یو سیمسټر کې یا ته په کوم کلاس کې نو سو in which class do you read یا in which semester do you read په کوم سیمسټر کې ته یې نو کو چېرې تاسو لا د لسم نه د نهم نه یا د سیکنډ ایئر پورې د ګریډ 12 پورې نو تاسو به بیا څنګه وایې تاسو به وایې چې I am in grade 11 I am in grade 12 I am in grade 10 yeah I am in class 10 I am in class 11 I am in class 12 دغه شانتي هم تاسو ویلی شئ ټیک ده خو کو چېرې تاسو ګریجویشن دی نو بیا به تاسو وایئ I am in second semester I am in third semester I am in fourth semester کلیر دی بیا د هغې نه بعد کنورسیشن لا مونږه ختمو نه مونږه نور هم خبرې کوو نو د هغې دپاره بیا پکار دا ده چې what is your favorite subject ستا favorite subject کوم یو دی ستا favorite subject کوم یو دی نو اوس یا what do you like the most ټیک ده یا which subject do you like the most ستا کوم یو subject ډېر زیات خوښ دی نو ته به ورته بیا هغه subject ووایې for example زه یم چې I love international relations international relations is my favorite subject English is my favorite subject Sociology is my favorite subject. Take that? Diplomacy is my favorite subject. Fundamental of nursing is my favorite subject. دا شانتي تاسو باغه mathematics is my favorite subject. دا شانتي تاسو باغه خپل favorite subject دی هغه پسې بیا په اخو باندې وایي. بیا who is your favorite teacher? یا who is your favorite lecturer? خبرې ختمونه نور مخې ته conversation روان دی. څوک ستا فیورټ ټیچر دی یا ستا څوک فیورټ لیکچرر دی نو بیا چې کله تاسو د هغې جواب ورکوئ نو تاسو به د هغې ټیچر یا د هغې لیکچرر یا د هغې میډم نوم به تاسو واخلئ ټیک ده my favorite teacher is Sarafan my favorite madam is my favorite teacher is ټیک شو په هغه پسې تاسو بیا خپل ویلی شئ د هغې نه بعد چې کله تا دا ووایې نو مونږ دا کنورسیشن لا نور هم مخې ته جاري ساتو نو بیا څه راځي لکه دې سره ریلیټډ What does your father do? یا what does your mother do? ستا پلار څه کار کی ستا مور څه کار کی ټیک ده زمونږ په پښتنو کې دا یو ډېر معیوب غونته کې سمجاویږي چې کله ته چانته پوښتې لکه مور دې څه کار کی داسې ده که نه ده ټیک ده د پلار خو موږ تپوس کوو ایون چې د مور نوم چې کله هم څوک واخلي نو دا هم کنځل ګڼلی کېږي ګورې نو چې ستا نه څوک تپوس وکړي چې what does your father do ستا پلار څه کار کی یا what does your mother do ستا مور څه کار کی نو تاسو په دې باندې غوسه کېږئ مه جواب وله ورکوئ ټیک ده چې کله ستاسو نه دا کوېسچن چا وکړو چې what does your father do نو دا کوېسچن داسې هم کیدی شي چې what does your father do for living ستا پلار څه کار کوي د دې دواړو دا یو مطلب دی نو ګورئ تاسو ډایرکټ داسې جواب هم ورکولی شئ چې my father is a farmer my father is a teacher my father is a driver my father is a shopkeeper my father is a tailor تاسو به د خپل پلار هغه پروفیشن چې کوم دی پیشه چې ده هغه به ورته تاسو ووایئ بیا د هغې نه بعد داسې هم کوېسچن دی چې لکه what does your mother do
ستا مور څه کار کوي؟ نو my mother is a teacher, my mother is a doctor, my mother is a housewife, my mother is a tailor. ټیک شو؟ ستا مور چې څه کار کوي هغه که چې دی هغه جواب به ورکړي. بیا نور مخې ته کنورسیشن جاري ساتو. How many siblings do you have? ستا څو وروڼه خویندې دي؟ د siblings نه لکه څه مراد دی؟ خویندې وروڼه. ستا خویندې وروڼه څو دي؟ دا کوېسچن داسې هم کیدی شي چې how many siblings have you got? How many siblings do you have? یا how many siblings have you got? د دې دواړو یو مطلب دی. وروڼه خویندې دې څومره دي؟ نو ته به بیا وروڼه خویندې ورته ووایې چې زما دومره وروڼه او دومره مې خویندې دي. لکه مثال په طور باندې زه څه وایم؟ I have 10 siblings. زما لس وروڼه خویندې دي. پای کې 5 are sisters and 5 are brothers. پنځه مې څه دي؟ وروڼه دي او پنځه مې خویندې دي. اشانتي تاسو دا هم ویلی شئ چې I have 14 siblings. زما 14 وروڼه خویندې دي. 7 are brothers and 7 are sisters. داسې هم ویلی شئ چې I have 17 siblings. 7 are sisters and 10 are brothers. اسې ګپ ته سر لګوم خدای خو په نیکه باندې واړوه. لږ وروڼه خویندې نن سبا تاسو به لیدئ که نه پښتانو څخه ډېر بچي نه راوړي. نو so I have 5 siblings, I have 10 siblings, I have 3 siblings. ښه اوس د بل کوېسچن له راشئ مونږ نور مخې ته را کنورسیشن چې دی هغه بوځو. What do you want to become in future? ته به په فیوچر کې څه جوړېږې؟ په را روان وخت کې څه جوړېدل غواړې؟ نو که مطلب ته ټیچر جوړېدل غواړې نو ته به څه وایې؟ I want to become a teacher, I want to become a lecturer, I want to become a footballer, I want to become a cricketer, I want to become a shopkeeper, I want to become a businessman. دغه ستاسو خپل چې کوم په فیوچر کې تاسو کوم کیریر پرسوف کول غواړئ تاسو غواړئ چې زه دې په را روان وخت کې دا وي نو تاسو به بیا هغه ووایئ. اوس د دې نه علاوه نور کنورسیشن مخې ته بوځو. نو سو ډو یو لایک سپورټس؟ آیا سپورټس دې خوښ یي؟ نو که ستا خوښ یي یس آی لایک سپورټس او که نو 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 آی ډونټ لایک سپورټس. اوس زما سپورټ خوښ یي نو زه به څه وایم؟ یس آی لایک سپورټس. ټیک ده؟ زما سپورټس خوښ یي. نو بیا د هغې نه بعد تاسو دا کوېسچن ورسره هم کولی شئ چې هلکه ستا کوم یو سپورټ چې دی هغه خوښ یي. ما دلته کې لیکلی نه دی خو تاسو دا هم ویلی شئ کوېسچن کولی شئ کوم یو سپورټ دې خوښ دی؟ which sports do you like? زه څه وایم هلکه؟ I like cricket, I like football, I like wrestling. ټیک ده؟ I like hockey. هغه شانتې جواب بله ورکړې. اوس د هغې نه بعد what do you play؟ ته څه کې؟ کرکټ کې، فوټبال کې څه کې ته؟ ټیک شو؟ سره چا کوېسچن وکړو چې what do you play؟ ته څه کې؟ نو چې زه وایم چې زه کرکټ کوم نو I play cricket, I play football, I play hockey, I play badminton. دغه شانتې چې تاسو نور کم کیل کوئ کم سپورټ کوئ هغه به تاسو ووایئ. اوس په دې سپورټ کې به ستا یو فیورټ سبجیکټ وي دا سوري یو فیورټ پلیئر به دي نو ته دې نه هغه تپوس وکړې چې who is your favorite player؟ ستا د خوښې کلاړي چې دی هغه څوک دی؟ نو تاسو د هغې بیا جواب ورکړئ. که تاسو فوټبال کوئ تاسو به یا میسي خوښي یا خو به رونالډو خوښي یا خو به نیمار خوښي. که چېرې تاسو کرکټ کوئ نو یا خو به ایبي ډیویلیر خوښي یا خو به ویرات کوهلي خوښي یا خو به شهید افریدي خوښي شعیب اختر خو به خوښي نو تاسو به ورته هغه بیا ووایئ. ټیک ده؟ لکه تاسو نه چا کوېسچن وکړو چې who is your favorite player؟ ستا فیورټ پلیئر څوک دی؟ نو چې تاسو وایئ چې زما فیورټ پلیئر کرسټیانو رونالډو دی ته به څه وایئ؟ My favorite player is Cristiano Ronaldo. My favorite player is Messi. My favorite player is Neymar. My favorite player is Shahid Khan Afridi. My favorite player is Imran Khan. My favorite player is Shoaib Akhtar. My favorite player is someone else. Okay? نو تاسو به بیا احکا ورسره ووایئ. بیا چې کله تاسو مطلب د کرکټ دا خبره ختمه شوه تاسو ترې نور ورسره خبرې کول غواړئ نو ډو یو واچ موویز؟ آیا ته فلمونه میلمونه ګورې ډرامې مرامې ګورې؟ ټیک شو؟ نو که ها نو یس آی واچ موویز. زه څه فلمونه ګورم. نو د هغې نه پاخوا باندې کوم فلمونه ته ګورې؟ د پښتو فلمونه ګورې، د اردو فلمونه ګورې، د انګلش فلمونه ګورې، کوم فلمونه ګورې؟ ټیک شو؟ ما دلته کې اردو انګلش لیکل دي پښتو مې پکې نه دي لیکلي ځکه چې د پښتو فلمونه خو د کتو نه دي د نن سبا هغه. څه لکه Do you watch movies? Yes, I watch movies. No, so which movies do you watch?
یا which type of movies do you watch? Do you watch English movies? Do you watch Urdu movies? Do you watch Pashto movies? Do you watch Arabic movies? کوم movies ته ګوري؟ Do you watch series? Do you watch Pakistani dramas? تا ورسره دغه ویلی شي. ټیک شو؟ د دې نه په اخوا باندې تاسو کنورسیشن نور مخې ته بوځئ. ټیک ده؟ نو یو سوال کوئ او د هغې ورله جواب چې دی هغه به تاسو ورکوئ. آی هوپ چې تاسو به د کنورسیشن په سټارټ باندې پوه شوي چې موږ به د یو بل سره کنورسیشن څنګه کوو. اوس تاسو خو په دې پوه شوئ. تاسو به اوس کې دوه کسان به د یو بل سره ملګري شئ او د یو بل نه به دغه شانتې کوېسچن کوئ او یو بل نه به انسر ورکوئ. What is your name? My name is. What is your father name? My father name is. Where do you live? I live in. ٹھیک ده؟ Okay, what is your favorite subject? My favorite subject is. Are you a student? Yes, I am a student. No, I am not a student. Are you an employee? Yes, I am an employee. Are you a businessman? Yes, I am a businessman. Dashanti, what is your favorite subject? Who is your favorite teacher? Question کوي او دا غي یو بل انسر چې دی هغه ورکوي. په دې باندې بس تاسو دا کنورسیشن د نن سٹارټ شي. صرف دغه شانتي په اخوا باندې بس په کلاره زه تاسو ته کوېسچنز لیکم او د هغې یو کوېسچن چې دی د هغې به تاسو ته انسر وایم پوه کوم. خو به پې دغه شانتې به انشاءالله زمونږ دا کنورسیشن د انګلش ته چې دی یو داسې حد ته راورسي چې تاسو به بیا بالکل سپیک لایک نیټیو سپیکرز. خو بیا درته یو پیره دا خبره کومه، مهرباني وکړئ د یو بل سره په انګلش کې جنګ مه کوئ.